الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشکات المصابیح کے منگا در رکوع طریقہ او اغا اذکارم بینول کم چه پر رکوع کی ویلکی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نثابت تی. دغا مسئلہ آخرنی مسئلہ بیانی دا. باب الرکوع کی یو مسئلہ دا بیان شیو چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه داوه چې د هغه رکوع او سجده او د دوه سجدو په منځ کې کېناسته او د رکوع نه بعد ودرېده، د سجدې کولو نه مخکې دا ټول به یو امر و، په یو اندازه کې به او دا دلیل دی په دې باندې چې اوږده به و. دا په دې دلیل دی رکوع سجده او د دوه سجدو په منځ کې ناسته او بیا چې د رکوع نه راپاسي او سجدې لګولو نه مخکې قیام دی، دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول یو شان و. ښه دومره اوږد به ودرېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرام وی کله نا کله به زموږ دا ګمان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کسې هېر شوي دي او د هغه دا مطلب دی چې زه په هغه اولني قیام کې ولاړ کم کې چې تلاوت دی. دومره اوږد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رکوع نه د راپاسېدو نه بعد به ودرېدو. کله چې به رکوع نه راپاسېدو سر به یې راوچت کو نو بیا به اوږد ودرېدو. دا ټولې خبرې دلیل دی په دې باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رکوع سجده او د سجدې په منځ کې او د دوه سجدو په منځ کې ناسته ده ښه اوږده به وه. او رد دی په هغه خلکو باندې کم چې دا ټونګې وي او دوی باره کې به حدیثونه مخکې نورو هم راشي. نو د رکوع د لګولو صحیح طریقه هغه دا دی چې انسان ښه مطمئنه رکوع وکړي. رکوع ته چې کته شوي نو بیا به دا زنګنان دا پرې دواړو لاسونو باندې مضبوط ونیسي او ملا به بلکل نیغه ساتي، نه به ډېر ټیټې سر به نه ډېر ټیټې او نه به دا سر بره ساتي، بلکې سر به د دې ملا سره برابر ساتي. دا د صحیح رکوع طریقه ده، کومه رکوع چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. به یو دعا موږ ذکر کړې وه، عایشه رضی الله عنها را نقل کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په رکوع کې او په سجده کې دا دعا ویله، سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي. یو دا دعا تېره شوې وه. دویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په رکوع کې دا وی سبوح قدوس رب الملائکة والروح. دا دوه دعاګانې بیان شوې وې. په دې درس کې اولنی حدیث دی د عبدالله بن ابي اوفى رضی الله عنه و چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا رفع ظهره من الركوع، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله ملا راوچته کړه د رکوع نه قال نو دا به ووایي سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده معنی دا ده چې الله قبول کو حمد دا هغه څوک چې د الله حمد بیانوي، یا الله قبلی خبره د هغه چا، دعا د هغه چا چې د الله حمدونه او ثناګانې ډېرې وي. دا مطلب دی د سمع الله لمن حمده. بیا بغي بس ربنا لك الحمد، زموږ خلکو ته هم دقه ځي پورې خبره یاده ده. ربنا لك الحمد یعنی الله ټول حمدونه ستا دپاره. یا هلته مخکې وویلی شو که نه چې الله قبلی حمدونه د هغه چا چې څوک حمدونه بیانوي د الله، نو حمد بیان کو ربنا لك الحمد. د هغې نه اخوا بیا چاته نه دی یاده زموږ په خلکو کې. او کوتاهي زه بار بار وایم چې هغه صرف د مولیانو او د واعظینو نه ده چې هغوی نه دي بیان کړي، صحیح څه په دې کوتاهۍ کې د هغوی ده او صحیح څه هغه د عوامو ده چې هغوی کوشش نه دی کړی د دې مسلو د لټولو او د دې مسلو د اورېدو. بس چې مولوي صاحب کومه خبره وکړه په هغې ایمان دی، نه د هغې نه مخکې ځي او نه د هغې نه وروسته کېږي. که هغه غلطی، که هغه صحیح، که هغه لږی او که هغه ډېری. خو دا ښایسته ښایسته اذکار دي. دا دوه خو تاسو واورېدو چې دا په رکوع کې ویلی کېږي. دا دوه دا د اکثرو ملګرو ته ناشنا دي. سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي دا ډېرو ته نه دی یاد. سبوح قدوس رب الملائکة والروح دا ډېرو ته نه دی یاد.
ربنا لك الحمد د دې موږ څلور طریقې ذکر کړې وي چې خبره تېره شوې ده دې کې دی وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سمع الله لمن حمده وی بیا به وی فقولوا نو تاسو وای اللهم ربنا لك الحمد او دا به امام وی سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ودلته ګوره اللهم ربنا لك الحمد او دا یو طریقه ده خدا خو تیر شوي حدیث کې امر و په دې کې داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ووایي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد دې باندې اکتفا جایز ده یو سړی دې پورې ووسوي ده خو مخکې ښایسته دعاګانې راغلي دي ملء السماوات وملء الارض یعنی الله ستا حمدونه او ثناګانې وایو په اندازه د ډکوالي د اسمان او د ډکوالي د ځمکې چې د ټوله ځمکه ډکه شي او اسمانونه ډک شي دومره حمدونه وي د الله وایم وملء ما شئت من شیء بعد او په اندازه د ډکوالي د هغه شي چې ته غواړې پیدا کول د ځمکې او د اسمانونو نه بعد یا هر شی چې دی د هغې د ډکوالي په اندازه یې الله زه ستا حمد وایم په صحیح مسلم کې دا حدیث دی دې نه بعد د حدیث په بیا به تفصیل وکړو وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري وي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله سر راوچت کو د رکوع نه قال نو دا به وي سمع الله لمن حمده خو مخکې حدیث کې تیر شو به به دوي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد دې بروح ترجمه وشو دي حدیث کو سره به د زیات دي اهل الثناء والمجد یلا ته حقداري د ثناګانو او د دې چې ستا پاکوالی او ستا اوچتوالی بیان شي احق ما قال العبد بندگان چې ستا کوم صفتونه بیانوي یلا ته د هغې حقداري وکلنا لك عبد او یلا موږ ټول ستا بندګان یو اللهم لا مانع لما اعطیت یلا ته چې څه شی ورکوې نو څوک یې منع کولی نه شي ولا معطي لما منعت او ته چې څه شی منع کړي نو څوک یې ورکولو والا نشتي ولا ينفع ذا الجد منك الجد او یلا د مالدار مالداري او د اوچت نسب والا نسب او د یو عزتمن انسان عزت او د یو زورور انسان زور د ستا د عذاب په مخ کې هغه هېڅ فایده نشي ورکولی رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دا دعا چاته یاد ده احمد شاه وی وای بارک الله فیک خو د دې دعا ټیم بدله څوک درکوي هلته زموږ په ملک کې دا خو به ته ووایې یاده به هم کړي خو چې دغه کشتي او پهلواني روانې د دې به تاله ټیم څوک درکوي چې ته دا دعا ووایې هغه سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ته دې پرېږدي شکر وباسه ته به لا بیا دا وایې ګوره کې څومره وخت لګي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد یا اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دې ته ګوره که څوک دې پرېږدي ځکه چې خو د رکوع نه سر له راوچت شوی نه یو او بیا خون خو به دا وکړي چې په تراوو کې دې سمع الله لمن حمده ته هم نه پرېږدي هغې ته هم نه جوړوي چې ته سمع الله لمن حمده هغه په سجده کې پروت یا د سجدې نه راپاسي اوس دغه یو مقابله جوړوي چې اوس دا سړی راګیر کړه رانه تښتي دا ښایسته ښایسته دعاګانې موږ ته نه دي یادېږي نو زموږ په منځه کې به څه خوند وي زموږ په دې منځونو کې چې خوند نشتي که نه یوه وجه یې دا ده چې دومره ښایسته ښایسته دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دعاګانې په صحیح حدیثونو کې راغلي دعاګانې هغه مو تا ته نه دي یادي په دې جومات کې موږ سره څومره سپین ګیري ناست دي څومره مشران ناست دي د 40 کالو نه بره 50 نه بره د 80 نه بره
او څومره د افسوس خبره چې د اوسه پورې دا دعاګانې هغوی له په منځه کې نه دي ویلي. هلته یو دعا بس سبحان رب العظیم سمع الله الحمد رب العالمین بیا راشي منځ کې خوند نشته، خود خوند به نه یو خو ستا په منځ کې دعاګانې او اذکار هغه بدلیږي نه. دویمه دا کم لږ چې ته وایې د دې هم تا ته معنی نه ده معلومه، خو بس دغې ښوولی دی راته وایي په سجده کې به سبحان رب العلا وایې، په رکوع کې به سبحان رب العظیم وایې. معنی یې څه ده؟ بس وایي دغسې پورې موږ ته ابۍ دې الله وبخښي هغې ښوولي او نور خو خیر خیریت دی. صرف مونځ کوه، یو قرض دی هغه ادا کوه، یو بوج دی د هغه د اوږو نه کوزوه او بیا منډه کوه د جومات نه تخته. د افسوس خبره ده که نه ده د افسوس؟ لکه کله چې د دنیا والو نه ډیوټي او دیاړي او کار ترې ضایع شي او دی سهار راپاسي ګړۍ ته وګوري 8 بجې دي، الله دا خو ټیکهدار ویلي چې 6 بجې به وځو، یوه ورځ د ده پوره ضایع شو. د ده د زړه دومره راپړسېدلی تپوس یې مه کوه، بیا پوره ورځ پوره شپه بیا د مخ داسې کړی چا سره خبرې نه کوي، غوسې ولکه د یوې ورځې دیاړي ته لاړ. څومره اجرونه زموږ نه لاړو. او ځکه کله چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دا حدیث واورېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا جنازه وکړه په مړي باندې نو دله به الله د جبل احد امره ثواب ورکړي، او چې بیا ورسره لاړ د ښخولو پورې ورسره و نو لکه 2 غرونو امره ثواب به ده ته میلاویږي. هغه د دې حدیث ته تاکید دپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راغی او د هغه د بیبیانو نه تپوس وکړو آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رښتیا دا خبره کړې وي؟ او یو کاڼی ورسره په لاس کې و هغه یې د ځمکې نه راواچو د غوسې نه وی لقد فرطنا فی قراریط کثیره، دا خو زموږ نه ډېر غرونه ضایع شوي دي. بیا خفه شو چې موږ ته د اجر معلوم وي د اوسه پورې موږ څومره اجر ګټلی، نو دا د خفګان خبره ده چې د اوسه پورې موږ ته دا دعاګانې او د اذکار نه ویات. نو دا د رکوع نه چې راپاسې دا دعا ده. خو په دې کې بل زیادت هم راغلی دی، هغه دا دی وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه رفاعة رضي الله عنه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم من وموسكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم پس شاته فلما رفع رأسه من الركعة كلچ غدر ركون سر وچتكو قال سمع الله لمن حمده أغدوي فقال رجل وراءه نيوسلي شات الدوي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او زادتك زيادة. فلما انصرف كلجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم موس ختم کوي من المتكلم آنفا دا سوکو دا خبری چوکڑی دا دعا چوي دا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه چوي. قال انا غير ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. سده پاس 10 ملائک ما وریدو چې د هغوی دا مقابله و چې څوک به د دې د اجر مخکې لکي او دا عمل به لیکي. رواه البخاري، دا حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی. نو که دا ټول یو ځای وی نو بیا به څنګه وی؟ چا ته یاد ده؟ ته ووایه. وملء ما شئ وما بينهم بارك الله فيك. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد تسمى ولا شيء. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد دام ولا شيء. بيمخك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صرف دي جملة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سده پاس 10 ملائکو مقابله و چې څوک به د عمل مخکې لیکي او الله ته به یې خېچي. نو چې څوک د پوره ذکر ووایي نو الله به له څومره اجر ورکوي. وایي به که نه به وایي؟ ان شاء الله. الفصل الثاني کې حدیث دی عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه
ابو مسعود وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. دا حدیث امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام دارمی ټول راوړی. واوري خج غوږ کېدی وی دا هغه سړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه سړي مونځ نه کوي چې څوک خپله ملا په رکوع کې او په سجده کې برابر نه کوي. دا هغه سړي مونځ نه کوي چې چا رکوع صحیح ونه کړه او چې چا سجده صحیح ونه کړه. وجه دا ده چې رکوع او سجده دا خو د منځه رکن دی، نو چې تا رکن ونه کو په دې رکات کې، نو دا رکات دې ونه شو، او چې رکات دې ونه شو نو مونځ دې ونه شو. دا معمولی خبرې نه دي، وړې خبرې چې زه خیر ابله بعض دي چې ملا معمولی را ټیټه کې وبهیي چې بره کې ته به چې د ملا هډوکی مات دی او بیا پاسېدلی نه یو سجدې له او سجده کې له ملا کته کړي نه او پوزه په ځمکه لګېدلي نه او بیا راټوب کړي بره او بیا له سر اوچت کړی نه او بیا لاړ شي. د الله نه یره پکار ده. دا منځونه نه قبلېږي، دې ته غوږ کولو کوي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا د زما نه ده. ګوره لا تجزي صلاة الرجل، نه کېږي مونځ د هغه سړي، نه کېږي مونځ. دغه یو مونځ بار بار موږ ته پاتې شوی د هغې دا حال او دا بس زموږ ملګري الله سبحانه وتعالی ورته د سلفیت او د حق عقیده نصیب کړې ده، خو لا اوس پکې هغه پخوانی عادت پکې کله نه کله راوچت شي، ځکه چې عادت شوي لا ډېر نه. نو بعض ته زما خیال یو سپیډ ورکړي په دې منځ کې، بیا ورته رایاد شي روشي. د دې سپیډ سره عادت شوي دي، زموږ بوډاګانو سره عادت شوي. بوډاګان زنګونانې چې بلکل د کار نه که نه په کرسو چې ناسي، هغه هم دې سره عادت شوي دي. که چېرته مولوي صاحب یو ورځ روشي که نه، نو کې په کار خو دا چې بوډا خوشحاله شي چې زه زموږ د تبې مونځ دې وکړو، نو هغه ول اول اواز ورکړي مولوي صاحب مزه دې نه وه نن، پوره کشتي ده، مقابله ده، درس دروس دي او بس بیا د جماعت نه راوځه او منډې که ځه. د الله نه یره پکار ده. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر وی لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، کله چې دا آیت نازل شو فسبح باسم ربك العظيم، دا په سورة الواقعه کې دی، 4 نمبر آیت. وی کله چې دا نازل شو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اجعلوها فی رکوعکم، دا په خپل رکوع کې کوي. څنګه په رکوع کې کوي؟ دې کې امر دی، وی د خپل رب پاکي ووایه، د هغه په نوم پاکي ووایه چې عظیم دی، عظمت والا دی. بل حدیث کې خوازیه راغلي چې سبحان ربي العظیم به وایي. اجعلوها فی رکوعکم، دا په رکوع کې کوي. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، او بيجي كانت دائت نازل شو سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي اجعلوها في سجودكم، دا بخبل سجده کی کئی. سنگه بسجده کی کئی سبحان ربي الأعلى، بيدوانو کی امر دے کنا، اولنی کی ہوئی پاکی ہوا، دی کی موئی پاکی ہوا، امر بانی تا عمل سنگه وکو. پر رکوع کی دی سبحان رب العظیم ہوئی، پر سجده کی دی سوئی سبحان ربي الأعلى، پاک دے زما رب چې هغه اوچت دی، الاعلی او العظیم، پاک دے زما رب چې هغه عظیم دی، عظمتونو والا دی، زورور دی، لوی دی، اوچت دی. دا حدیث ابو داود، امام ابن ماجه، امام دارمی راوړی او د دې به تفصیل کوو چې څو پیرې به وایي. اوس دا حدیث روان دی. وعن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وي قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي اذا ركع احدكم، کله چې بتاسو کې څوک رکوع کی، فقال في ركوعه، نو وی دی بخپل رکوع کې سبحان ربي العظيم 3 مرات، څو پیری دی وي 3 پیری، فقد تم ركوعه، نو د رکوع پوره شوه. وذلك ادناه، او دا د کمال په درجه کې د ټول نه لاندې دی. وإذا سجد، او کله چې سجده ووي او بیا په سجده کې ووي سبحان ربي الأعلى 3 پیرې ووي، فقد تم سجوده، سجده پوره شو. وذلك ادناه، او دا د کمال لاندینۍ درجه ده. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. اگر که دې حدیث په سند کې کلام شته،
ځکه چې د عون بن عبدالله د ده ملاقات د عبدالله بن مسعود سره نه دی شوی چې ملاقات یې نه دی شوی نو دی څنګه د هغه نه حدیث بیانوي الغرض سبحان رب العلا سبحان رب العظیم ما تیر شوي درس کې دا خبره بیان کړې وه چې قرآن په سجده کې او په رکوع کې څه دی ویلې منه دي بیا دا خبره ما بیان کړې وه چې په سجده کې او په رکوع کې ډېرې دعاګانې جمع کول څه دي جایز دي لکه اوس دا اذکار موږ بیانو که د دعاګانې سړی دا ټولې وایي صحیح هېڅ حرج پکې نشته څو پیرې وایي چې څومره یې ویلی شي و دې سبحان رب العظیم مبارک کې راغلی دي چې ادنا درجه د کمال هغه 3 پیرې ده د کمال ادنا درجه نور واجب یو پیر دی که چا یو پیر وي نو رکوع وشوه سجدې وشوه خو د کمال هغه درجې ته نه دی رسېدلی ادنى الکمال په کمال په درجه کې بیا د ټولو نه کم هغه دی چې انسان کم سے کم 3 پیرې ووایي زیات نه زیات به 100 پیرې ووایي نو بعض علما وایي 10 پیرې د امام دپاره او مقتدي چې څومره ویلی شي نو زیات نه زیات درجه د کمال هغه چې څومره ویلی شي خو امام له نه ده پکار چې د 10 نه زیات کړي وجه دا دی چې کله دې زیاتوي نو شاته مقتدیانو ته به تکلیف جوړېږي او چې ځان له یو سړی لمونځ کوي څومره یې ویلی شي واجب څومره دی یو پیر او د کمال ادنا درجه څومره ده 3 او زیات نه زیات چې څومره ویلی شي وعن حذيفة رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه وماذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره منځ کې هغه په رکوع کې وی سبحان ربي العظيم او په سجده کې به وی سبحان ربي الاعلى ثابت شوی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل او کله چې موږ د رحمت دي سوایت راغی د الله د رحمت او د شفقت نو دغه ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه سوال وکړو چې الله موږ له به کوم برخه راکړه وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ او کوم ځکه چې موږ د عذاب ایتونه رالو د جهنم نو هلته به ودرېدو الله پورې به پناه ونیو دغه عذاب نه رواه الترمذي او ابو داود و الدارمي د درېونو د حدیث راوړی امام ابن ماجه هم راوړی خو صحیح خبره دا ده چې دا قسمه طریقه چې د رحمت آیت راشي هلته ودرېږه ویې غواړه او چې د عذاب آیت راشي هلته ودرېږه او الله پورې پناه ونیسه دا په نور روایتونو کې هم راغلي خو هلته دی چې د شپې په منځ کې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کول یعنې په نفلي مونځ کې به یې کول په فرضي کې به یې نه کول او بار بار موږ دا خبره کوو چې په دې باندې عمل هغه څوک کولی شي چې څوک څه د قرآن په ترجمه او په تفسیر پوهېږي نور ته به څه ودرېږي د رحمت آیت سره او څه به وغواړي چې نه پوهېږي او څه به ته د الله د عذاب نه ویرېږي او پناه به ونیسي په الله پورې د عذاب نه چې ته نه پوهېږي چې زه څه وایم الفصل الثالث کې حدیث دی عن عوف بن مالك رضي الله عنه عوف بن مالك قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونځ کو ولاړو ما فلما ركع دي توکیریها فلما ركع کله چې رکوع وکړه ركع کله چې رکوع وکړه مکث قدر سورة البقره نو دا رکوع دومره اوږده وکړه لکه څومره وخت کې چې سوره بقره ویلی کېږي د یو رکوع دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رکوع وه لکه سوره بقره چې پکې وی واضح ده چې دا نفلي مونځو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه چې د امامتۍ په منځ کې به هغه تخفیف کو شاته به قسمه قسم خلک ولاړ خو دا د هغه ځان له مونځ او دومره اوږد به یې کوه ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي زه پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړم د شپې مونځ یې کوه وی هغه دومره اوږد شو دومره اوږد شو تر دې چې زړه کې مې یو ناروا سوچ راغی چې عبدالله بن مسعود تنګېږي او ناروا سوچ زړه کې راځي دا به څه مونځي ملګرو ته یې څه سوچ راغی زړه کې مې دا رالو چې کښېنمه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ولاړې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه وی یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ودرېدم د شپې په منځ کې وی سوره بقره شروع کړه وی ما چې اوس به یې ختمه کړي اوس به رکوع له لاړ شي اوس به رکوع له لاړ شي وی صورت یې پوره ختم کړو وی ما چې زه ختم یې کړو اوس به رکوع له لاړ شي وی سورة النساء شروع کړه
وما چې وس به رکوع وس به وي صورت یې ختم کړو وما چې زه ختم یې کړو اوس به رکوع ولاړ شي صورت ال عمران یې شروع کړو صورت ال عمران یې ختم کړو بیا رکوع له لاړ یعنې تقریبا په نیمې سپارې ده په یو رکعت کې هغه ویلي داسې مونځونه و د هغوی او ځکه به هغوی له دې مونځ خوند ورکوه وجه دا وه چې هغوی دا خبره یقیني منله موږ خو هسې په خوله وایو چې دا مونځ زما او د الله په منځ کې جرګه ده نو چې اوس د الله سره انسان په جرګه کې ولاړي نو پکار ده چې ښه ښایسته جرګه وشي ښه اوږده جرګه وشي ښه خوږه جرګه وشي نو دلته یوه خبره خو دا شوه عوف بن مالک وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رکوع دومره اوږده وه ویقول فی رکوعه او په رکوع کې به یې دا وي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة رواه النسائي ده حدیث امام نسائی راوړی سبحان ذي الجبروت پاک دی هغه رب چې هغه د قهر خاوند دی والملکوت د باچایي خاوند دی والکبریا او تکبر والا دی والعظمه او لویي والا دی ټول صفات چې په چا کې دي او د چا دي نه وي هغه پاک ذات دی دا بل ذکر شو ذهن کې براغی که نه اسان دی سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة دبل ذكر شو دروكو وعن سعيد بن جبير رحمه الله سعيد بن جبير وي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا أنس بن مالك ندا خبره وريدلي خدا سعيد بن جبير تابعي دي دوی چې ما دي صحابي دا خبره وريدلي ده وی چې ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى ما وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد په داسې چا پسې مونځ نه دی کړی چې د هغه مونځ دي د پیغمبر د مانځه په شان یي لکه څنګه چې دی ځوان وکړو یعنی عمر ابن عبدالعزیز اشاره عمر ابن عبدالعزیز ته خلیفت وی دا ځوان بالکل د امامتۍ کې چې راکم مونځ ورکوي نو دا بالکل داسې دی لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولي فحذرنا ركوعه 10 تسبيحات وسجوده 10 تسبيحات وما اندازه ولګوله څومره رکوع چې دی لګوي نو پای کې لس پیرې سبحان رب العظیم ویل کېږي او څومره سجده چې ده ولګوله نو پای کې لس پیرې سبحان رب الاعلی ویل کېږي او همدغه شان به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کول رواه ابو داود والنسائي ده حدیث دې دواړو راوړی وعن شقیق رحمه الله وی وإن حذيفة دي حديث غوكي دي ناشنا روايات وإن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده حذيفة رضي الله عنه بجمعات كي ناس يوسالي رانا وتمونزي وكو او پا دي منزكي نسجد برابر وكلا وني ركوع برابر وكلا فلما قضى صلاته دعاه كالجري سلي منز ختم كو حذيفة روغت ورتوي ما صليت منز دي نده كراوي تعلم دي دا یو ته نه دی ویلی چې مونځ دې څه دی نو کمی پکې دی یا خیر د وشو خو نقصان پکې و ناسې ورته ووایي ما صلیته مونځ دې نه دی کړی لکه وایي او بیا دې ته ګوره وی ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم او که مړ شوې په دې حال باندې که نه نو مړ نه شوې ته په هغه لار باندې کومه لار چې الله ښولی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ته به بله لار باندې مړه شوې ډېر د هیرې خبره رواه البخاري د حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی که مړ شوې په دې طریقه او دا دې مونځو او دا ټونګې دې والي که نه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار بیا نه مړ ته به د بل چا په لار مړې په دې حدیث ته وکې دی وعن ابي قتاده رضي الله عنه ابو قتاده وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې اسوأ الناس سرقه بدترین په خلکو کې غل هغه دی او بدترین غل هغه دی الذي يسرق من صلاته چې د خپل منځ نه غلا کوي قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله منځ نه سو غلا کولی شي څنګه ويا لا يتم ركوعها ولا سجودها نه سجده برابر ولګول نه رکوع برابر ولګول غلا یې وکړه کنه
حق د منځه پوره ادا نه کو پای باندې ډاکه واچوله دا غل دی او په غلو کې دا یو بدترین غل دی د دا غل نه غټ غل دی چې هغه په لکه او سره زر او سپین زر پټۍ د هغوی نه غټ غل دی ځکه چې دی خو د الله حق او هغه آسان حق هغه د پوره نشي ورکولی په هغې کې غلاګانې کوي لګیا چې د دې غلا نه ځان ساتئ ګورئ او دا غلا په ډېرو کې ده یو سړی لګیا وي دلته یې د توریان غلاګانې کوي پلانې غلا کوي او دی به په خپل د هغه نه غټ غلي او په غټه مسله کې غل دی د مانځه په مسله کې غل دی نو دې کې به احتیاط کوئ رواه احمد د حدیث امام احمد رحمه الله راوړی وعن النعمان بن مره رحمه الله نعمان ابن مروي ده تابعي دي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده سم خیال دې مبارک سم زين تر تابعي څنګه وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې تابعي خو په کار چې منځ کې یو کس یاد کې صحابي ځکه دا روایت چې دی دا سندن قابل قبول نه دی خو داسې نور روایتونه شته چې هغه دا روایت مضبوطوي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ما ترون فی الشارب والزانی والسارق ستاسو څه خیال دی څه وایي د زیناکار او هغه انسان چې د شرابو نشه کوي او غلي د دوی په باره کې تاسو څه وایي وذلک قبل ان تنزل فیهم الحدود یو دا دغه سزاګانو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کوي دغه وخت پورې لا د دوی سزاګانې نه وي بیان شوي قال والله ورسوله اعلم هغوی الله او د الله رسول ته پته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبه دا خو د فحاشي کارونه او په دې کې سزا هم ده هو اسوأ السرقه الذي يسرق من صلاته خو بیا ګوره یاد ساتئ چې ګوره بدترین غلا دا ده چې انسان د خپل منځ نه غلا وکړي قالوا وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله منزنا سو غلا څنګه کولی شي قال لا يتم ركوعها ولا سجودها چې کله نه سجده پوره کوله او نه رکوع پوره کوله به دا غل دی رواه مالک و احمد د حدیث امام مالک امام احمد امام دارمي هم دغه شان راوړی ورسېدی په دې باندې او که نه یې رسېدلی رکوع به پوره لګې رکوع ته به صحیح کته کېږي سجده به پوره برابر لګې او د سجدې مسایل روان دي دې پسې بیا د سجدې مسایل دي د رکوع مسلې خو په دې باندې ختمې شوې خو زه غواړم چې د رکوع د اذکار د یو قسمت ټول وي یو ځوان رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه دا کوم اذکار چې مونږ ویلي چا ذهن کې شته په زوره ووایه داسې وایه اولنی بیا وایه دویم بیا دریم داسې اولنی سبحان ربي العظيم دویم سبوح قدوس رب الملائكة والروح دریم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سلورم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سلور شو دوبة زياد كما نور فحديث امام ابو داود کی دیس راغلی دی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سبحان ربی العظیم وبحمده نسو شو پینزا سبحان ربی العظیم وبحمده شپاگم پسی بلوالا پسی مسلم کرے اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ده چاته یاد مخکنه ته یاد قريسه اللهم لك خشع لك وبصري ومخي وعظمي وعصبي بارك الله فيك
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. شپږ شو که دا شپږ واړه چا یادې کړي او منځ کې کله یوه کله بله ویلې شپږ واړه ویل د ده د رکوع به څه ناشنا خوړي، خو په شرط د دې که یادې کوي که نه موږ یې ستاسو طرف نه یادې کړو. نن سبا خو دې بعضو مولیانو تجارتي مولیانو خبره ډېره اسانه کړې ده، کله داسې به کیم کوي بعض استخارې هم نورو له کوي. بعض ټلیفون یاره شیخ صاحب که موږ له دې استخاره وکړه مسله ستا ده که زما ده؟ وي زما ده. چې ستا ده نو زه سره استخارې کوم. دا لکه وکړه ښه نو پخوا به دې خلکو دا مطلب و چې بس مولوي صاحب موږ کېنولی دی جومات کې و مولا پوه شو کار یې پوه شو. موږ دا خبره کوو چې بس میاشت په اخره کې څو دانې په کار دي، د موسم په اخره کې څو په کار دي، موږ به دانې درلي وو. نور مولوي صاحب هم نیولی دی وایي یو رکعت تراویح به دی نه کوي، یو تراویح هم نه کوي، خو چې کینې مجلس کې موږ خو ډېر تکړه مولا راوستی خبر خو نه وي هغه په درې ورځو کې هم ختم کوي. مطلب دا چې لګیا دی او موږ به په اخره کې پیسې ورکوو کار څه دی روان دی. مزید موږ به خپله بېدیني خپله هغه چې څه دي منماني څه چې په زړه کې راځي به کوو. مولوي صاحب زموږ د طرفه ناست دی دلته، نو دا تصور د ذهن نه لرې کوي. کل نفس بما کسبت رهینه، د قیامت پر ورځ الله وایي هر انسان په خپلو کړو کې ګاڼه شوی دی. تا چې څه کړي دي که نه د هغې به نه تپوس کېږي. دا تپوس تا نه نه کېږي چې مولوي صاحب څه کړي او د مولوي صاحب نه دا تپوس نه کېږي چې ده څه کول. ستا خپل عمل دی او د هغه خپل عمل دی. نو دا دعاګانې یادول پکار دي. په تاسو یادې کوئ، خپلو بچو ته یې وښایئ، خپلې ښځې ته یې وښایئ، خپل مور پلار ته یې وښایئ، یو ټکی ورته یاد کوئ، الله به دله اجر درکړي او هغوی منځونه به هم ښایسته شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه به عمل وشي. ښه چې کله دا دعاګانې ته یاد وي نو رکوع نه سر به هم بیا زر نه راوچتوي، ځکه چې دلته به ستا شوق وي زه دعا ووایم نو رکوع به دې ښه په ارام. خو چې دقه یو درته یاد وي سبحان رب العظیم نو بس بیا به دغه ګړزه لګېدلې ګړزه یو ټکی سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم هم یې صحیح ویلی نه شي او که ویلی شي نو په معنی نه پوهېږي چې دې څه مطلب دی. الله دې دا ټولې دعاګانې مونږ ته یادې کړي. پر روان درس کې به زه که الله توفیق راکړي او ژوند و انشاءالله نو پر روان درس کې به زه دا دعاګانې بیا تاسو ټولو نه او یا چا ته مه ووایي د هغه نه به اورم انشاءالله. ډېر اسان نن سبا خو الله ډېره اسانتیا پیدا کړې دي، ډېره اسانتیا. اوس دغه مثال کې دا دعا تا ته نه یادېږي اللهم لك رکعت او دا دعا تا ته نه یادېږي اوږده ده. انټرنیټ کې سرچ وکړه دغه دعا صرف دغه ټکی ور واچو او ټوله دعا به تر وباسي. ځان سره په دې موبایل کې سیف کړه سبحان ذي الجبروت والملکوت والکبریا والعظم اوس ځان سره سیټ کړه. دا ټولې دعاګانې ځان سره په موبایل کې سیف کړه لکه څنګه چې ته ځان سره تصویران او دا قصې میسې دي ځان سره ټولې سیف کړي دي پخوانۍ. بعض په فیسبوک تصویر ورکړي د خپل وړوکوالي وایي دا جي سن 1981 تصویر دی. نو چې د سن 1981 تصویران تا ساتلي دي او یو ناروا کار دې کړی دی او ناروا شی دې ساتلی نو دا دعاګانې ساتل خو بیا عبادت دی. نو ځان سره یې ساته که ډېر ثواب ګټل غواړي نو په یو پاڼه کې ښه ښایسته ولیکه ورسره ترجمه ولیکه او بیا یې چاپ که او په ملګرو یې تقسیم که الله به دله بې حسابه اجر به دله الله درکړي. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب السجود و فضله. او دلته د سجدې مسله راوړي. په رکوع به سجده ده که نه نو ځکه د سجدې مسله راوړي. ښه سجده غوره ده که رکوع غوره ده؟ سجده غوره ده. ولې ځکه چې سجده کې عاجزي بیا ډېره زیاته ده. یوه بل حدیث به راشي چې سجده کې انسان الله ته ډېر زیات نږدې په نسبت د رکوع نو سجده غوره. بله دا ګوره دا سجده دومره اوچت عبادت ته دومره غوره
چې دې جومات ته مسجد ویلی شو هغه ځای چې سجدې پکې لګي حدیث ونه ویلی شو چې هغه ځای چې رکوګانې پکې کېږي هغه ځای چې دعاګانې پکې غوښتې کېږي هغه ځای چې اذکار پکې ویل کېږي نه هغه ځای چې سجدې پکې لګول کېږي ځکه ورته مسجد وایي د سجدې لګولو ځای سجده ډېر اوچت عبادت دی په دې باب کې به مؤلف رحم الله حدیثونه راوړي په دې مقصد چې د سجدې د لګولو طریقه څه ده او د دې څه فضیلت دی او په سجده کې به وایو څه یو څو حدیثونه په دې باب کې وایو انشاءالله کوم چې پاتې شي هغه بیا پر روانو درسونو کې پوره کول الفصل الاول کې حدیث دی عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې امرت ان اسجد على 7 اعظم الله ما ته امر کړی دی چې په 7 اندامونو باندې به سجده لګي دا امر د الله له طرف نه دی دا امر د وجوب د پاره دی مطلب دا دی چې په دې 7 اندامونو باندې سجده لګول څه دي واجب دي بعضو مولیانو چا ویلي دي تندې او پوزه لازم ده او دا نور واجب نه دي او چا ویل لاسونه واجب دي او تندې او پوزه لازم دي او دا نور لازم نه دي هسې د خبرې نه ربړ جوړ کړی ده اوږده کړې ده د حدیث کې خوازی د موږ ته امر شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر الله کړی 7 اندامونه په دې 7 اندامونو باندې سجده لګول لازم دی او واجب دي کم یو دي علی الجبهه تندې شو په بل حدیث کې راځي واشار الى الانف و اشاره وکړه څه ته پوزې ته نو تندې او پوزه د یو حسابېږي تندې او پوزه د یو حسابېږي والیدین او دوه لاسونه ورغوي والركبتين او دو زنګونان واطراف القدمين او دواړو خپو د ګوتو د سرونه سو شو وشو دا سجده ده شرعي سجده کوم چې شریعت خوري د مونږ ته هغه دا دی چې د 7 اندامونو پکې لازم لګي الا یو سړی معذوره یا خو داسې معذوره دی چې په ناسته مونځ کوي د سره سجدې ته راکته کېدی نه شي و دی خو معاف دی د هر څه نه یا داسې معذوره دی چې یو اندام کمزوری دی لکه یو لاس یې نشتي یا یو لاس یې زخمي دی یا پوزه زخمي شوې ده یا ډاکټر ورته وایي چې پوزه په ځمکه نه لګي نو دا بیا معذوره دی خو چې عذر نه وي نو بیا په دې 7 اندامونو باندې سجده لګول دا واجب دي په دې کې یو فایده په دې عربو کې دا عادت دی بعض عربو کې چې دوی کله سجده ولګي نو اکثر د خپې ځان پسې شاته راوچتوي د بعضو کې دا عادت دی او دا کوتاهي په دوی کې شتي کله چې ما داسې لیدلي دي چې جومات کې ته ناست وي لګی نفلي مونځ به کې به د خپې به شاته لګوي کله به اوچتوي کله به یې لګوي نو اکثر ملګري سوال کوي چې دا سجده کېږي او که نه نو جواب دا دی که چېرته د اول نه د اخره پورې د ده د خپې اوچت کي نو بیا خو یې سجده نه ده شوې او که چېرته لږ وخت دپاره پکې د خپې کته لګولې ده نو بیا یې سجده وشوه او دا طریقه غلطه ده نه وه په کار چې د خپې هسې اوچتې کړي دغه شان د بعض خلک سجده ولګوي نو تندی یې لګولی او پوزه ځمکې نه اوچت د تندی داسې لګولی او بیا یې داسې نیغ کړی سم نو چې تندی ولګوي او داسې لمنډه یې چې نیغ کړي راوچت شي پې نو هغه پوزه بیا په ځمکه باندې صحیح نه لګي بعضو د پوزه سمه په زور لګولي او داسې نیغه یې لګولي نو د هغې سره تندی اوچت شي او دا دواړه غلط دي تندی او پوزه د دواړه به په ځمکه باندې ښه صحیح لګي دا خبره یې ساتي په کپړه باندې او په پټکي باندې او په لستوڼي باندې سجده کول دا مکروه دي یعنې غوره نه دي الا چې عذر لکه اوس ځمکه ده او په هغې څه شی نشته کاڼې دی او شګه ده او خاوره ده او ګرمه شوې ده او ګرمي ډېره ده او دی ځان ته څه شی واچوي یا متصل د ده په بدن باندې چې کومه کپړه ده په هغې څه حصه باندې سجده ولګوي بیا پکې خو څه حرج نشته خو چې کله ورته ضرورت نه وي نو بیا نه ده پکار دا بعض ملګري په دې سر له پاسې چې کوم ټوکې اچوي دا رومال راوړي نو ځان ته مخې ته واچوي په منځه کې او په هغې باندې سجده په هغې سجده لګوي نو دا غوره طریقه نه ده دا غوره کار ده دی دغه شان ځان له هسې جنمازونه په جومات کې اچول دا هم ښه کار نه دی او جومات کې قالین شتي او ټول مسلمانان په هغې باندې لمونځ کوي ته ځان سره جنماز راوړی دا نه ده پکار
الا لکه اوس مثال کې د ورکشاپونو خوا کې چې کوم جوماتونه دي د هغوی کپړې څښئ ځان سره جنماز راوړي دا خو بیا عذر دی چې قالین څښا نه شي خو بغیر عذر نه لکه څنګه چې زموږ په ملکونو کې دي د مشرانو په د اولني صف کې قالینونه اچولي جنمازونه یې اچولي نو دا صحیح طریقه نه ده زه د دا به هم راشي همدې باب السجود کې به راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حدیث کې وایي ځان له داسې ځایونه مه نیسئ لکه اوښانو چې نیولي اوښ چې د کله به غوجلې کې ودرو که نه او یا د هغه د تړلو ځای چې کمي نو سبحان الله ته دا ټول په یو ځای وردننه که خو دې کې به هر یو خپل خپل ځي له ځي مړې که خو بل ځي ته نه راشي همغه ځي کې ولاړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو د اوښانو پېښې مه کوئ چې جومات کې ځان له ځای نیولی دی جنماز مې پې اچولی دی خالي پروت یو سړی وختي راغلی دی غریب خو دغسې د غریب سره مخکې کېدی او دا ځوان شی د اقامت سره منډې ویو او په دغه ځي کې ودرېږي ولې ها که یو سړی دومره کې چې ځم او راځم دا دی خو نه هلته خو پوخ ځای نیولی خو دا نه چې ځم او راځم او ورکوس یو سړی جومات کې ناست ټلیفون ورته راغی ضروري دی دپاره وځي یا مسواک تیر شوی دی یا یو کس ورته ولاړ دی یو جواب ورکوي او راځي ملګري ته وایي زه اوس راځم هېڅ خبره نه خو دا چې پاخه زه پوخ ځان له ځای وځم خو د الله کور دی خو چې څوک مخې ته راغی هغه څه دی هغه حقدار دی څوک مخکې راغی هغه حقدار دی زموږ والد صاحب خبره کوله د یو مشر وایي هغه ځان ته قالین اچولی و د جنماز یې اچولی و جومات نه هغه به ته د هلکانو پټو یو ورځ دویم ورځ درېیم ورځ بیا جومات کې ودرېد او قسم یې وخوړ وایي تاسو خو دا چل شروع کړی خو که سبا چا دی چلو کړو دا جومات په دیزې سوری کوم او رابهیږي دی په دیزې باندې دا اوس غلطه طریقه ده چې دومره پورې تا ځان له ځي خو د الله کور دی چې څوک مخکې کې راغی بس د هغه حق دی هغې دې پکې مونځ کوي نو خبره مې دې پورې کوله چې په دې جومات کې ځان ته جدا جنمازونه اچول دا ښه کار نه دی او د عذر حالات ما هغه بیان کړو ولا نکفت الثياب ولا الشعر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه موږ منع کړي وو چې ویښته به نه راجمع کې او کپړې به په منځه کې نه راجمع کې متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی د کپړو د راجمع کولو څه مطلب دی دا لستوڼي چې راړولي یا پینسي چې راماتې کړي د دې نه منع راغلی دا په منځه کې نه کې بعض کسان منځه کې لګیا دا برابرۍ او که د بهر نه یې داسې مات کړي و راغی دواړه منع دي او دغه شان ویښته راجمع کول لکه دې سړي ویښته راجمع کړي او د شاته یې تړلي دا په منځه کې او بغیر منځه کې هم ناروا دي یو حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک دا سړو کې دا ویښته یې راټول کړي او شاته یې دا کړي دا وایي د شیطان د ناستې ځای دی د څه ځای دی شیطان د ناستې ځکه یو حکمت دا ذکر شوی دی وایي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي د ویښتو راجمع کولو نه وایي ځکه چې دا خو د شیطان د ناستې ځای ده جوړ کړی او د نن سبا دا بعض هلکان چې ویني ښه باقاعده چونټ یې کړي او هغې ته ربړ اچولی او د ښځو هغه کیچرې میچرې چې راځي هغې ورته اچولي او لاس ته لاسبندۍ او غاړې ته امیلي او اکثر یو والی او دا خلک خو د تعجب په نظر ګوري چې دا کم مخلوق روان دی خو د دې دا سوچ چې شیطان ورته هم په زړه کې دا چې ګوره څومره ښایسته ښکاري هر سړی د پسې سر راتاوي خبر خو نه چې دا خلک ولې سر راتاوي نو ځکه دې نه خو منه بهر مانځه کې هم ده او مانځه کې هم ده که یو سړی دا سوال وکړي چې دې کې حکمت څه دی نو د ویښتو خو ما یو حکمت ذکر کړو چې یو حکمت علما دا ذکر کړی دی چې ویښته دې راټول کړو د شیطان د ناستې ځای دې جوړ کړو بل حکمت علماو دا ذکر کړی دی چې پرېږده چې دا جامې او دا ویښته تا سره پوره سجده ولګوي کله چې تا جامې راټولې کړې او ویښته دې راټول کړو نو ته دا ته محرومه کړو د پوره سجدې لګولو نه چا دا خبر هم کړې ده چې دا کپړې راټولول دا لستوڼي داسې بره کړي دا داسې د متکبرینو غونته کې نښه هم ده اکثر دا ویني چې ځان یې بدماش وکړی که نه داسې ګرځي او دا صحیح ده یو سړي له ګرمي وشو اوچتې کړې څه خبره نه ده څه حرج به کې نشته منځه کې نه منځه کې نه بهر که اوچتې کړې د ګرمۍ د لاسه یا بل څه مشکل دی ورته خو بعض پکې داسې دي چې هغوی د یو قسمه سټایل دی په دې کې ورته ځان داسې ودغه ښکاري زه نورو خلکو نه اوچتې ورسېدی به که نه
هنا بعد حديث عن انس رضي الله عنه انس بن مالك وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اعتدلوا في السجود سجده برابر سجده لګوي ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب او پتا شو کې د سوخ په سنگلي دي چې نه خوري لکه څنګه چې سپي خوري کړي متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده ادینه دا ثابت شو چې سنگلي با ها سنگلي به څنګه ساتي اوچتي به ساتي هايو حدیث کې درځي چې بس صحابه کرام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله منګ ستړي شو هغه به شپې تهجد کول کنه هغه وسم تهجد یا رسول الله منګ ستړي شو په دې سجده کې سنگل چې دې سي نو ویلي برنه به دړ شروع کی سره ستړي شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اجازه ورکړه د لګولو وی دې زنګون سره لګوي نو چې بدی دې سره لګرا سملنو دمش دا خدا غوی د پاره نن سبا څوک دي سي سجده لګي چې هغه ستړي شي په دې ټنګو لګولو کې هم ځوان شر سنگري خوري کړی ښا اج سره له پوره تل نه راوچ کې دم سنگري پوره خوري کړی دین پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی وی دې سنگري باندې خوري لکه څنګه چې سپه خوري کې سپه ملي هغه د قشند سنگري په زمکه باندې خوري کړی شریعت زې په زې ګوره موږ د زناور سره د مشابهت نه منع کړی یو ځای په کې دا وی د سپو په شان هغه چې څنګه سنگري خوري تاسو به دې نه خوروي وعن البراء بن عازب رضي الله عنه براء بن عازب وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا سجدت فضع كفيك کله چې ته سجده ولګې نو د خپل ورغوي خمزیدار په دې ها پزمکه ولګوا خپل حدیث دا ثابت دي چې د ګوتی به دې ستې د ګوتی به دې قبلې ته د لاس ګوتی به کوم طرف ته دا به قبلې ته ای بعضو ملګرو دا سجده مریدلې دي سي لګولي ها د لاسونه سم اوچت کړي نو دا ګوتې را ماتې شي د قبلې نه کږي شوي او دا غلطه طریقه ده دا څه ده غلط طریقه ده کله چې ته صحیح سجده ولګوله معتدله سجده دې ولګوله نو دا ګوتې به دې صحیح ها دا به سیدی بالکل قبلې ته دا صحیح سجده ده وارفع مرفقیک او د خپل سنګلي به اوچتې ساتي د سنګلي به لازمكن وجدي ساتي رواه مسلم حديث مسلم رحمه الله راوي وعن ميمونة رضي الله عنها بالحديث ميمونة دي وجه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا بين يديه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله سجده وکړه نو د لاسونه به لري ساتل څنګه به لري ساتل د سنگلي به د زمکې نه اوچتې ساتلي به د مټي به د سنگلو نه لري ساتلي به د مټي به د اړخونو نه لري ساتلي دا خېټه به بیا د ورنانو نه لري ساتله ورنان به بیا د پنډو نه لري ساتل ورسېدي به وکنه دا سجده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګوله وی جافه بین یدی د لاسونه به کولاو حتى لو ان بهمه ارادت ان تمر تحت يديه مرت کچرته د بیزی بچي هغه کچته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سجده چې به لګولې دي لاسونو لاندې تېرېدل غوښتنو تېر شوی به وي دا سجده به لګېده دا بس بلکل هغه پراته وي که نه خو دا کومې مسلې چې ګوره زه بیانوم فایدې د ساتئ دا د ښځو دپاره هم دي سړو دپاره هم دي ګوره رکوع کې مسله تېره شوه که نه چې ملا به بلکل اواره او سیده ساتي دا د ښځو دپاره هم ده هلته زموږ په ملک وایي نه جي د ښځو دپاره څه ده ملا به بلکل داسې معمولي را ټیټه کړي لکه ولې وایي عورت یې ښکاره نه شي ټول غم دغه د عورت سره دی ښکاره نه شي او ښکاره نه شي نو ښځه خو کور کې لمونځ کوي په کور کې بیا اکثر په کمره کې ولاړې هغې ته ګوري څوک بل په پرده کې ښه غټ صادري غټې کپړې په دې کې عورت کله ښکاره کړي دا فرق بې دلیله دی دا فرق څه دی بې دلیله دی داخلي منځ کې څه فرق نشته موږ داخلي مونځ وایو صحیح ده چې عورت د زنانه په منځ کې پردې مسلې احکام جدا دي جدا دي د صفونو مسله هغې باندې جمع لازم نه ده هغه چې کله زنانو له امامتي ورکوي نو په منځ کې به ودرېږي دا بارایي مسایل دي چې خو موږ دننه د منځ کیفیت بیانو هغه یو شان دي ځکه یو مولوي صاحب رد کوو په موږ باندې چې دوی دا وایي چې د نارینه او د زنانه په منځ کې فرق نشته نو واورئ دلایل
ما دا بیان ډېر په غور سره اورېدلی او ورب الکعبه په الله ته قسم خورم چې زړه کې مې دا وکړه د دلایل بیان کړو او صحیح دلایلو خو موږ به سبا دا مسله بیان کړو چې موږ په دې کې خطا وو یو درې څلور حدیثونه زما ذهن ته رالو هغه کمزوري حدیثونه دي سندن ما دې به دا بیانوي غوږ مې ورته ایښود نو هغه دا ووایي چې فرق په منځ کې نشتي ای سلفیانو د زنانه او د نارینه نو بیا ستا مور ولې جومات ته منزله نه راځي ستا سره په صف کې ولې نه ودرېږي یو دلیل دویم دلیل نو ستا خور بیا ولې د دې جومات امامتي نه ورکوي چې ته منځ کې فرق نشته دویم دلیل دریم دلیل دا دی چې بیا په منځ کې خپله خور یا لور راوله نو خوا کې چې ورسره کوم سړي ولاړي چې د هغوی د خپو سره خپې لګوي او د هغوی د اوږو سره اوږې لګوي دا څلورم دلیل او بیا داسې لګي او خلکو لاندې سبحان الله نور بس ته څه ورته ووایو یا خو ته داسې دلایل پیش کړو چې په هغې د پاسه نوره نه خیږي نور دې څه دلایل بیان کړي بیا مولا د پنجاب دی پنجابی دی وی پوه شوی به خبره که نه هغه یو پوه شو نو تپوس دې وکړئ که نه د دوی نه تپوس وکړئ چې څنګه تاسو وایئ چې منځه کې فرق نشتی او ستا خور خو تا چې د ورځ جومات ته رانه وسته منزله ځان سره مور دې رانه وسته نو قمقله ته زما په دعوه باندې اول پوه شوی نه چې څه وایم تا چې د زموږ مسله اورېدلې نه ده په غور سره چې موږ څه وایو ام الدرداء رضی الله عنها امام بخاری سوی په صحیح بخاری کې دا روایت وی کانت تصلي صلاة الرجل هغې به بلکل داسې لمونځ کوو لکه څنګه چې سړي کوي وکانت امرأة فقیهه ډېره پوهه ښځه وه په دې باره کې څه خیال دی په دې به هم دا اعتراض کوي چې ام الدرداء بیا د صحابه کرامو په منځ کې ورې نه ودرېده هغې ولې خپله خپې سر نه لګوله دا بعض مولیان د تعصب په دې دریاب کې دومره جوور ورکوشي چې بیا غریبانان اوتې بوتې شروع کړي په خبرو هم نه وي چې دا زه څه ویم او څه نه ویم اعتراضات دي نو موږ دا وایو چې منځه کې داخلي څه فرق نشته او دومره یې درته وایم ورب الکعبه چې څو پورې ژوندی یم زه به په انتظار یم او که زه مړ شوم نو زما ملګرو له یا زما کشرانو له دې بیا جواب ورکړي او یا زما بچو له او زما نسل له دې ورکړي د قیامته پورې مور داسې بچی نه دی راوړی چې یو صحیح حدیث ثابت کړي چې بهې کې دی چې د ښځې لمونځ او سړي منځه کې فرق دی دومره مضبوطه یې ویم په الله په دې کور کې ویم او هغه ډکوسلې نه ولمسي لکه زه فضیلة الشیخ مبشر احمد رباني حفظه الله یو لوی محدث دی د پاکستان یو لوی عالم دی ډېر پوهه انسان دی هغه سره زما په لاهور کې یو څو شپې راغلی وي دا په مکتبه کې هغه ما ته ډېرې عجیبه قصې بیان کړي یو دا قصه ما ته وکړه چې زه د خپلو خواته ورغلی یو کلي ته د جمعې مونځ خو یې موږ وختي کوو مامونځ وکړو جومات کې راووتو بس د خپلو کور کې ناست وم نو بیا د بریلیانو خطبه چلېده او خطبه لیټ کوله نو په خطبه کې هغه وایي چې زما چیلنج دی اهل حدیثو ته او سلفیانو ته که نر پکې ارادي شي وي دا قصه یې وکړه وایي زه جومات ته لاړم پسې جومات نږدې و وی چې مونځ ختم شو زه په هغه ډک جومات کې پاڅېدم ما چې مولانا صاحب زه یو خبرې راغی هغه زه نه پېژندم چې دا شیخ مبشر احمد رباني زه که پېژندی نه هغه بیا په دې دیوال هم ورته تښتېدو خو خبر ترې نه و چې دا څوک دی ځکه چې هغه مشهور دی بیا خصوصا شیخ حفظه الله مناظرو کې دومره تکړه دی زه د هغه سره مکتبه کې ګرځېدم نو په دې مکتبه کې بره په دې المارو له پاسه د ټول نه اوچت کتابونه بند پراته وو پړی ترې تاو شوی نو ما هغه ته ووایم شیخ صاحب دا کتابونه د بند تا ساتلي دي چې دې څه وجه ده وایي د دې خو ډېره ناشنا قصه ده دا خو یې موږ مناظرې له تللي یو ځای ته یو سړي چیلنج راکولی بیا رانه تښتېدلی او پټ شوی و
نو وایي موږ ورته ناست وي ما هغه شاګردان ته وایي چې دا کتابونه به ترې وړو دی به هلته ما پسې راځي او زما نه دې ویسي وایي کلونه تېر شو مناظر صاحب کتابونه یو حقه شان پراته دي بیا غزوي ته یې ورشو یا پیزار راوړو نو هغه پیزار راوړو ما ته وخو وایي دا د هغه پیزار دی پیزار هم پراته دي او کتابونه هم پراته دي او کلونه تېر شو د اوسه پورې نه دی راغلی ښه نو وایي بریلي پسې ورغلم وایي ما چې مولانا صاحب ته یو خبره وکړه خطبه کې څه خبره وایي تا چیلنج ورکړو وایي چا ما ورکړو وایي ما چې زه یې قبلوم زه راغلی یم تا وایي که چا دا خبره ثابته کړي دوی کې څوک نه دي زه یې ته اوس ثابتوم بغیر د کتاب او هر څه نه زه به تا سره دغه شان مناظره کوم او ته چې کوم کتاب راوړې راوړه وایي ما ته وایي چې څوک یې وایي زه پلانی یم وایي کمرې ته راشه وایي چې کمرې ته خو نه ځم خبره به دلته کوو وایي ته راشه الله بنده جومات کې دې شور جوړ کړو کمره کې به کېنو خبره به وکړو ما چې کمره کې نه کېنو چیلنج یې ټولو به مخکې ورکړی ټولو به مخکې به خبره کړو لګیا وایي څه زورونه را باندې وکړو وایي بیا یې زه داسې لږ سیټ ته کړم وایي ما ته وایي چې تاسو چیلنج یې ورکوئ که نه ورکوئ وایي ما چې موږ خو ورکوو وایي موږ چېرته درغلي یو ته به خبرې ته ګورې نه خو چیلنج یې ور وکړه پر روان یې دا خو موږ په جوش کې راشو خبره وکړو وایي ما چې په زوره به یې وایي بیا مې ټول جومات ته وایي چې مولانا صاحب وایي چیلنج یې تاسو هم ورکوئ موږ نه یو درغلي نو ته څه له را روان یې دا دی ستاسو په مخ کې دی زه ګورې دلته ښه تیار یم او ښه دلته ولاړ یم خو هغه تیار نه شو نو الحمدلله زمونږ خبرې ګوره هغه هسې د کوسلي غونته کې نه دي چې سم ووایي خبره کوو هغې ولاړ یو هغه ثابتوو په یو صحیح حدیث کې دا صحیح ټکی ورسره زه لګوم په یو صحیح مسند حدیث کې دا نه دي راغلي چې د زنانه او د نارینه په دننه مونځ کې څه دی فرق دی دا نشته پرې ورسېدی که نو دا د سجدې دا مسلې رکوع دا مسلې د ښځو سړو ټولو دپاره دي دقه شان کوله او سجده به ښځه هم لګوي هلته وایي که نه وایي دا سینه به د دې ځمکې سره جوخته کړي او هغه چپړي ته سجده به لګوي او د دې دپاره چې عورت یې ښکاره نه شي دا ټولې څه فالتو خبرې دي په دې څه دلیل نشتي ها که داسې دومره پورې خبره لا صحیح ده چې اوس یو مثال کې یو زنانه په حرم کې مونځ کوي نو ډېر دې لکه لاسونه نه کولاوئ ډېر دې بدن نه کولاوئ لږ معمولي دې کولاو کړي دومره چې پټه پاتې شي بس حرج نشته که سړی داسې معقول عنده کې علت هم په دې کې دا نه دي چې سنګلي به خورئ سنګلي خورول حرام دي په ځمکه باندې او دغه شان د جسم یو بل سره لګول دا هم ناروا دي ورسېدی پکې په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به دا باقي د سجدې د مسایل دا پوره کړو الله سبحانه تعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين